الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا اما بعد. مخکې د سوالاتو جواباتو نشستونه هغه شوي. مسله دا ده چې زموږ د عوامو کې مشهور ده چې کم سړی عمرو کې به د باندې حج لازم دی. دا خبره غلطه ده. اگر چې بعض علما د دې اقرار هم کوي، نو اقرار چې کوم علما کوي نو موږ خدای نه دلیل دا غواړو چې د حج دپاره خو نصاب شرط دی. مثال عمره په 2 لاکه ده، حج په 12 لاکه دی، نو څنګه به د باندې حج فرض کیږي؟ نو دا عوامي خبره ده، عوامو کې مشهوره ده چې کم سړی عمره وکړه نو لازم نه ده چې دی به لازمن حج کوي. که د حج پیسې ورسره دي هغه بیا ځان له خبره ده، خو دا خبر راټینګول چې دی اوس عمرې ته لاړ دی به لازمن حج ته ځي، دا د عوامو غلط هغه مشهوره خبره ده. دویمه مسله دارم، لکه مثال سړی په مانځه باندې ولاړ دی، یا چېرته په کپړو باندې کټملو او یا ماشي هغه ناستو هغه اوچیچل یا د ټک ورکو او هغه ماشي نه وینه ووتله یا کټمل نه وینه ووتله، نو په دې باندې په اودس هغه فرق نه غورځېږي، یعنې اودس پې نه ماتېږي. بله مسله دار چې د سفر په دوران کې، نو د سفر دوران کې کسر صرف په فرضو کې دی، په سنتو کې کسر نشته. سنت په پوره کې او فرض به نیم کې. بیا بعضې خلک ویره چې فرض نیم دی نو سنت څنګه؟ د هغې بیا وجه دا ده که مثال د دنه ګاډي روان دی او دغه شان په روان سفر دی، به دی بیا صرف فرض کې سنت دی بیا نه کوي. او که چېرې مثال دی داسې ځای ته راړو هلته کې دی قیام کوي د 15 ورځو نه کم دی، نو هغه دی کې بهتر دا چې دی ورسره سنت کې به دغه نفلو کې راځي. او کوی نه کو نو بعض علما وایي چې ګنهګار هم نه دی، ځکه فرض ورته الله تعالی نیم کړي دي او 48 میل دی پاهو او یا 72 یا 78 دواړه کال شته دغه کیلومیټر دی. لکه اوس د دې ځای نه دا زموږ ثوابې د مثال د دې ځای نه سړی پېښور ته ځي نو هلته به دی بیا سفرانه مسکي تر 15 ورځو پورې دی سفرانه کولی شي، بیا دی د هغه ځای مقیم شو بیا به دی پوره مسکي. یا دغه شان یو سړی دی هغه وایي چېرې زه نن ځم سبا ځم، هلته لاړو او د هغه ځای نه بیا وایي زه به نن ځم سبا، که به دی کې د باندې کال هم تېر شو هم به هم دی سفرانه مسکي، ځکه ده خو د 15 نیت نه دی کړی. بله مسله داره دا نابالغه جینکې وړې، بعضې خلک د دې دا ویښته کټ کوي د سر، ځکه بعض وخت دا واړه تنګ هم کي، نو دغه ټایم کې چې لا پیغله نه وي او وړې وي ماشومانې، نو د دغه ویښتو کټ کولو کې جواز شته، چې کله غټې شي بیا به نه کټ کړي، دا د دې ښایست نه خره. بله مسله داره یو سړی اگر چې دا الفاظ استعمالول نه پکار، خطرناک الفاظ دي، ځکه نبی علیه صلات وسلام هغه ورته ابغض المباحات ویلي دي چې په مباحو کې هغه ناخوښه الفاظ الله تعالی ته د طلاق دي. یو سړی خپلې بیبي ته وایي که چېرې تا دا پلان کې کار ونه کو نو زه به طلاق در کم، دې سره طلاق نه کېږي، یعنې ځکه د وي چې در کم رستو خبره ده. اوس که دې داسې وي که دا پلان کې کار دی ونه کو نو تاله طلاق دی، نو بس که کار یې ونه کړو بیا طلاق واقع کېږي. او بل د سحرو د سنتو متعلق نو چې کم نارینه دي د هغې دپاره ضروري مسله دا ده، ډېر ملګري دا تپوس کي اکثر داسې جومات ته راشي قرت شروع وي نو به دی فورا هغه نیت وتړي سنت پرېږدي، بیا بعضې خلک مونځ پسې سنت کي، نو زمونږ د اخنافو مسلک به دی کې داري مانځه پسې نه کېږي، بیا چې نور وخیږي نو بیا به 2 رکعته کوي. سوال دا ذکر کوي چې د سنتو قضا نشته نو څنګه دی به رستو کوي؟ جواب داري حدیث کې راغلی د سحر د سنتو په باره کې تاکید دی، اگر که تاسو د اسونو په خپو کې راکاږلی کېږئ اولې نه خو د سارې سنت په نه پرېږدئ، نو چې امام دننه ولاړ دی د بار یو ګوټ کې ودرېږي سنت دې وکړي، بهتر خو کور دی، خو دغه طریقه دی بیا اختیار کړي، که یو رکعت شي یو رکعت پاتې هم دې سنت یو طرف ته وکړي، دغه له کتل پکار دي. دا ضروري مسایل دي، الله تعالی دې په ټول ته عمل کول توفیق